السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راځه دوستانو نن هم داسې ځای ته چکر لبودم چې په یو ملیشا شاپینګ مال دی، پای کې هر قسمه سامان موجود دی. نو راځئ ویډیو را سره پوره وګورئ. ویډیو لازمي ده، ډېر قسمه د مختلف سامانونه دي پکې. د سکرین باندې تاسو ته د بوت ته نشان ښکاري، دا بوتان دي پکې، هر قسمه سامان په دې کې موجود دی. نو راځئ زه دې ملیشا شاپینګ مال ته تاسو هم وګورئ دا ویډیو، موږ هم ګورو چې په دې کې څه موجود دي. زموږ د چینل که چا نه سبسکرایب کړی پرون به ځل باندې زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام. صحیح وکړي ټیرونه له بوټان دي، لکه ټیرونه له بوټان دي پکې، هیلمټ دي، لکه ټوپۍ دي پکې، پیاله دي، ترموز دي، یو ګاګه پیدار میدار شته، ښه بنینونه دي، بنینونه دې شته، لکه راشه بنینونه دې شته، پیزار دی، بنینونه دې ډېر شي پراته دي، هغه نه دي، دا پکې سیټونه دي، هره ګاډو دپاره یې ډوډۍ شوې، هر قسمه مال دی پکې، ها پیزارونه دي، پیاله پکې هم دي، لکه راشه پیاله دي پکې، بنینونه، هر قسمه د وړو سامان دی پکې، پټه دی پکې. ملیشا شاپینګ مال. دا پکې بجلی والا سامان دی، هغه پکې ټیپ دی، فریزر باندې کې فریج دی پکې، دا چکنی مکنی دپاره، پکې سپیکر دي، سی پي او ده، هارډکس دی، هر قسمه مال په دې کې موجود دی. هارډکس ټیسټډ ماشین دی، سټپلیزر دی پکې، وړو دپاره هیلمټ دی پکې، بالوګۍ دی، بنینونه دی پکې، بوټان دي سټایل والو لپاره، وړو دپاره بوټان دي، ګوډې کته ترماسونه دي، اگر چا په نوم کې څه راځي هغه نومونه پکې ای دی، پي دی، اې دی، دا پکې پي دی، هر قسمه مال پکې موجود دی، قسم اشارې پړه کېږي. دوستانو ویډیو تاسو یې نه دی که هر قسمه سامان پروت دی، سمڅۍ، چاړې، ایفل هیلمټ دی، ټول د وړو لوي مالونه مالونه پکې، ګیلاسونه دي، دا پکې چڼې
चले دا پکې بوتان دي اوپر دا بوت ته وګورئ په کوم ډیزاین باندې راښکلی سړی دی ماشوم دی دا پکې بل یو دوستانو ډېر ښکلی ځای دی هر قسمه سامان پکې میلاویږي او دا که تاسو راتللی هم کوئ نو بونیر کې ورته واړه بازار په بایپاس روډ باندې میلاو شي هر قسمه تار پکې شته دا پکې واړه تارونه دي شوګان ته وګورئ دا پکې بنینونه کرکټ لپاره کوم شرټونه چې دي هر څه پکې تاسو ته میلاویدی شي نو یو دغه ویډیو دوستانو خوښ شوي موږ پرې سره لایک کړئ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې رسي دا خو یو شارټ ویډیو وه چې تاسو سره مې شیر کړه داسې چکر باندې راغلی و دې ته نو په دې وجه مې درسره دا ویډیو شیر کړه هم راکړئ اجازت د را روانې ویډیو لپاره الله په امان